بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، زه حفیظ محمد یونس. د نن ورځې درس او موضوع چې ده د اسلام شپږ کلمې دي. نو د اسلام شپږ کلمې غواړو چې ټولې یې زده کړو تر څو چې دا په اسلام کې ضروري او لازمي دي او په خپل ژوند کې به یې عملي کوو انشاءالله. راځو د اولې کلمې څخه یې فعل کوو. اوله کلمه یې زده کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله کلمه طیبه. طیبه معنا پاکه کلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس د دې کلمې معنا څه ده، مطلب یې څه دی او د هر لفظ معنا اوس کوو. لا اله نسته لایق د عبادت الا الله ما سوا د یوه الله جل جلاله څخه. محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رسول دی. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.